درنو ملګرو، دوه کسانو څنګ په څنګ یې سوداګري کوله. یوه سره ګبین یا شهد و او د بل سره سرکه یا اچار. دا د سرکې یا اچارو والا به چې و تر سهار نه ماښام پورې به یې ډېره سودا وسوه، خو دا د ګبین یا شهد والا چې و د دې هېڅ سودا نه کېده. آخر یوه ورځ پوښتنه ورسره پیدا سوه او دا د سرکې والا تر هغه یې وایي وروره څه خبره ده، ته تر وخرڅوي او زه خواږه، خو تر ماښامه ستا تروه یا تریخ شیان خرڅېږي او زما خواږه نه خرڅېږي. د اچارو یا سرکې والا ورته وخندل، ورته ویل د الله ولي، زما سره تریخ یا اچار دی، خو زه د ګبین یا شهدو په څېر په خوږه ژبه خرڅوم او تا سره ټیک ده چې خواږه شته، خو ژبه دې ترخه ده او څوک درنه سودا نه اخلي. د کیسې نه مطلب دا دی چې که موږ خوږه ژبه ونه لرو هیڅ وخت ګټه نسو کولی. نو ښه خبره دا ده چې په خپل ژوند کاروبار کې له خوږې ژبې کار واخلئ. پښتو متل دی وایي په خوږه ژبه به بل ته تاوان ورسوي او په تروه ژبه به خپل ځان ته. هغه متل خو بل ډول دی، خو ما یو بدل غونته کړه. او پښتو کلاسیک شاعر عبدالقادر خټک وایي ژبه عادت که په ښو خبرو، خبرې ښې دي ښې تر شکرو، د خوند مثال یې شکرې وایم، قدر یې ډېر دی تر ملغلرو.